أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سناستاینا الله لردا چې زمکه او اسمانونه هست کړل رڼا او تیاری پیدا کړی بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې لمنلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګړي والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ما غزاته چې تاسو له خټه نه پیدا کړی بیا یې تاسو لپاره د ژوند یو نیټه وټاکله او یو بل نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسو یې چې په شک کې لویدلی یاست والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په ښکارا او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدیانی کی چې تاسو ګټي له هغې څخه خبر ده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانه داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه هم دروغ وګڼه ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ايو هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه مونږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه مونږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخلی و چې تاسو ته مو نه دی دربخلی پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې او کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې مونږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ای پیغمبره کوم پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلای کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپل لاسونو سره لمس کړی لیدلای هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوړي دي وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښتہ نه ده نازله شوې که چیرته مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او که مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک یخته کړی و چې
په هغه کې اوس دوی اخته دي. لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، لتان مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوې دي، خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ وایه هر څه یوازې د الله دی. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې. د قیامت په ورځ به هغه تاسو ټول ارومرو را ټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهي په خطر کې اچولي دي هغوی نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د شپې په ترګمۍ او د ورځې په روښنايي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويزل الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرستو ټاکم. هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه، یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه. وایم ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کیږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کیږي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وای که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویریږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په هغه ورځ چې څوک له عذاب وژغورل شو پر هغه باندې الله ډیر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندگانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لدوینه پوښتنه وکړه د چا شاهدی تر هر چا لویه ده؟ وایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی
او دا قرآن ماته د وحی په وسیله را لېږل شوی دی تر څو چې تاسو او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم. آیا پر اختیار سره تاسو دا شاهدی وهلی شي چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ وایه زه خدا شاهدی هیڅ کله نشم ویلی. وایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بیزار یم چې تاسو پکې اخته یاست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بېله اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. کوم کسانو چې په خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغ او بهتان وایي یا د الله نښانې دروغ وګڼي. دا یقیني د داسې ظالمانو هیڅ کله بری نشي موندلی. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. په کومه ورځ چې مونږ دوی ټول را پاڅو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګېرلي برخوال چیرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نو هغوی بل دې پرته بل فتنه راپورته نشي کړای چې یعنی په دې دروغو ویلو خوله واضح کړي چې ای زموږ بادار پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خود ساخته معبودان تری تم شي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لدوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري خو حق دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهېږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي. نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته هم دا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوی د دې حق له منلو څخه خلق منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلی شوی چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدی چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند هغوی په مخ کې ایښي او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي هغوی خو دي دروغجن له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګ وروسته هیڅکله دوهم ځل پام نه څکولی شو ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون کاش کې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولای شي په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی دوی به ووایي ولې نه ای زموږ ربه همدا حقیقت دی هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون زیان من شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼ کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به ووایي خواشیني ده لمونږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټه یې راخیستی وي وګوره څومره ناکاره پیټی دی چې دوی په اوږو اخلي ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون د دنیا ژوند خو یو لوبه او یو ننداره ده په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين لتانه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بیا هم که د هغو خلکو مخړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي نو که د زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول نو ناپوهه کېږه مه إنما يستجيب الذين يسمعون
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي پاتې شول مړي، نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلېږي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري، خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. زمکه کې خوځیدونکي کوم ساکاخ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره، دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې، بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. کوم خلک چې زمونږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي، په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته یې چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه لږ شان غور وکړئ راوښئ، که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت را رسیږي، نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلئ؟ وایئ که رښتیني یاست. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. په هغه وخت کې تاسې همدا الله بلئ، بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسې زندوي. په داسې وختونو کې تاسې خپل انګیرلي شریکان هیروئ. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لتانا مخکې مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه، خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو، نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې، تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول، نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. په دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شوه، یعنې بیخي پرې شو چې هغوی ظلم کړی، او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره. قل أرأيتم إن أخذ الله
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه در څخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بیرته درکړی شي. وګوره په څه شان مونږ بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ویا تاسې کله په دې څه فکر کړی دی چې کله الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسې باندې عذاب راشي نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي؟ ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بد عمله خلکو ویرونکي اوسي. نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه تاسې ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه په رښتیا یم. زه خو یوازې د هغې وحي پیروي کوم چې ما ته را استوله کېږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي؟ آیا تاسې فکر نه کوئ؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. او اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې وحی د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي هغوی له خپل ځانه لرې مشړه. د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته. د دې له پاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. په اصل کې مونږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د ځینو نورو په وسیله په ازمایښت کې اچولي تر څو هغوی دوی وګوري وایي
آیا دغه دی هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده او آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډیر ښه نه پیژني وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زمون پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته وایا سلام پر تاسو ستاسو رب د رحم او مهرباني کړن چاره پر خپل ځان باندې لازمه کړی ده دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسو نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپل رویه اصلاح کړي نو هغه ورته بخښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او په دې ډول مونږ خپل نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو تر څو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې تاسو چې الله نه پرته نور بلې د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړای شوی وایي زه به ستاسو د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نشو. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وزه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ او تاسو هغه دروغ غنلای دی اوس زما په واقع هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسو تلوار نیولې یاست د فیصلې ټول واک د الله دی همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وای که چیرته هغه شی زما په واقع وای چې تاسو په تلوار سره د هغه غوښتنه کوي نو زما او تاسو ترمنځ به د وخت فیصله شوی و خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له هغه سره د غیبو کلیګانی دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهي په وچه او بو کې چې هر څه دی له ټول څخه هغه خبر ده لونه څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پر عالم نه وي د زمکه په ترګمې پر دوه کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه با خبره نه وي وچ او لاندې ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوی. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما غدای چې د شپې ستاسو ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوي پر هغو پوهیږي بیا په بل ورځ هغه تاسو د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاتوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي په پای کې د همغه لوري ته تاسو ورګرځېدل دي
بیا به هغه تاسو ته وښیي چې تاسو څه کوئ. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. پر خپل بندگانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسو څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسو څخه د کوم یو د مرګ نیټه رارسیږي نو د هغه لېږل شوي پرښتې د هغه ساه اخلي او د خپلې فریضې په سرته رسولو کې یو بڅری لنډون نه کوي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا ټول د الله د خپل حقیقي بادار په لوري بیرته راوستل کی. خبردار اوسئ د فیصلې ټولې واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسو له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسو د کړهو په وخت کې په زارۍ او په پټه پټه دعاوې غواړئ؟ چاته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به ارومرو شکر ویستونکي اوسو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وای الله تاسو ته له هغې او له بل هر کړاو څخه نجات درکوي بیا تاسو نور له هغه سره شریکان ګڼئ. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ویا هغه په دې قادر دی چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا تاسو تر قدمونو لاندې نه راپورته کړي یا تاسو په ډلو ویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي. وګوره موږ په شان په مکرره توګه له بیلابیلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو خای چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ستا قوم له هغه څخه انکار کوي حال دا دی چې هغه حقیقت دی. دوی ته وایي چې زه پر تاسو باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د څرګندېدو وخت ټاکلی دی. ډیر ژر به تاسو په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګورې چې خلک زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنی اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته. البته نصیحت کول فریضه ده خای چې هغوی له غلطې لارې راوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي
ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي. هو خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښت کوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنی جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم لدوی نه پوښتنه وکړه آیا مونږ الله نه پرته هغه وبلو چې نو مونږ ته ګټه رسولای شي نه زیان او کله چې الله مونږ ته سم لار راښودلې ده نو آیا مونږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو آیا مونږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکای کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته ناری وهي چې داسې راشه دا سم لار ده وای په حقیقت کې خو سم رهبری یوازې د الله رهبری ده او د هغه له خوا مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سرخ کته کړی. أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. المنز قائم کړی او د هغه له نافرمانی څخه ځان وژغوري د همغه لوري ته ستاسې ټول ورتګ دی. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ما ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی او په کومه ورځ چې هغه وایي چې پاتې را ټول شي په همغه ورځ به هغوی هم داسې شي د هغه وینا حق ده او په کومه ورځ چې شپېلۍ یعنی سور پوکړی شي په هغه ورځ به پاچاهي د همغه وي هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته بوتان په خدای سره نیسي زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مونږ په دې ډول ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی او د دې لپاره مو ښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید وی ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوته نو وی ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی. فلما رأى
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا یې چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو ویې ویل دا دی زما رب، خو کله چې هغه هم پرېوتله نو ویې ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیا چې کله لمر روښانه ولید نو ویې ویل دا دی زما رب، دا تر ټولو لوی دی. او کله چې هغه هم پرېوت نو ابراهیم आवाज وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک کړئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخړولای دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او زه هیڅ کله له شرک کوونکو څخه نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. د هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسو د الله په کار کې له ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ماته سم لار راښودلې ده او زه ستاسو له انګیرلو شریکانو څخه نه ویریږم. هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کېدای شي. زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی. نو آیا تاسو فکرمن کیږئ نه؟ یعنی پن نه اخلئ؟ كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او زه ستاسو له انګیرلو خدایانو څخه ولې ویریږم چې کله تاسو له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو لپاره پر تاسو باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی. له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډینې وړه ده؟ راوښیئ که تاسو څه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. په حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سم لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان راوړی او خپل ایمان په ظلم نه دی ملوث کړی. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. دا زمونږ هغه حجت چې مونږ ابراهیم علی السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ، مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو. حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او مونږ ابراهیم علی السلام ته اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام غوندې زوجات ورکړ او هر یو ته مسم لار وښودله، همغه سم لار چې د دین مخکې مو نوح علی السلام ته ورښودلې و او د همغه اولادینه مونږ داود علی السلام،
سليمان عليه السلام، ایوب عليه السلام، یوسف عليه السلام، موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته هدایت ورکړ. په دې توګه موږ نیکو کارانو ته د هغوی د نیکی مکافات ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. د همغل اولادی څخه مو زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام ته لارښوونه وکړه. هغوی ټول نیکان. إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. د همغل کورنۍ څخه مو اسماعیل علیه السلام، یسع علیه السلام، یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته لار وښوده. له دوی نه هر یو ته مونږ پر ټولو نړیوالو لوړتیا وروبخله. من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغه راز د هغو له پلرونو نیکونو، د هغو له اولادي او د هغوی له ورونو څخه زیاترو باندې مونږ پیرزوینه وکړه. هغوی مو د خپل خدمت لپاره غوره کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا د الله هغه هدایت دی په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي. خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب، شریعت او پیغمبري ورکړي وو. اوس که دا خلک د هغه له منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته. موږ څه نورو خلکو ته دا نعمت ورسپارلی دی چې له هغه څخه منکران نه وي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، همغه کسان د الله له لوري هدایت موندونکي د همغو پر لاره ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې په وظیفه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم. دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دوی د الله صحیح قدر او ستاینه ونکړه چې کله چې وویل الله پر کوم انسان باندې څه نه دی نازل کړي. نو دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی و چې د ټولو انسانانو لپاره روښنايي او هدایت و چې تاسې هغه ټوټې کوئ، لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ او د هغه په وسیله تاسې ته هغه علم درکړی شو چې نه له تاسې سره و او نه ستاسې له پلار نیکه سره. ښه نو د هغه نازلونکی څوک و؟ صرف دومره ووایه چې الله بیا یې په خپلو دلیل بازیو کې لوبو کولو ته پرېږده. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. د همغه کتاب په څیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی له خیر او برکت نه ډک دی د هغه څه تصدیق کوي چې له دنه مخکې راغلیو او د دې په خاطر نازل کړی شوی دی چې تاسو د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه او د هغې په شاوخوا کې اوسیدونکي تنبیه کړي کوم خلک چې آخرت مني هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپلو لمونځونو پابندي کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتانو تړي یا وایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وي نازله کړی شوی یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم. کاش کې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلای شي چې هغوی د ځنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او په رښتیا په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله ساه نن به تاسو ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسو په الله پورې د ناحقه تور په ټپلو کولې او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله بووی دادا وستاسې همغسې یک تنها زما په وړاندې حاضر شوي لکه څنګه چې مونږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وي څه چې مونږ تاسې ته په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسې شاته پریښي راغلي یاست او اوس مونږ له تاسې سره ستاسې هغه سپارښت کوونکي هم نه وینو چې د هغو په باب ستاسې دا ګمانو چې ستاسې د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي ستاسې ټول خپل منځي اړیکې پرېکړه شوې او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسې د هغو ګمان درلود. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. د دانې او زړی چونکی الله دی همغه ژوندی له مړي څخه باسي او همغه مړی له ژوندي نه باسي د دې ټولو چارو سرته رسونکی خو الله دی نو تاسې کوم لوري ته اوښتونکي یاست. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اماغه د شپې پرده چیروي سهار را باسي امغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده امغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پریوتلو حساب ټاکلی دی دا ټول د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. او همغه ذات دی چې ستاسو لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترګمویو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځول. وګورئ مونږ نښانې په ډاګه ښکارا بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري. وهو الذي
أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او همغه ذات چې تاسې له یو نفس څخه پیدا کړی بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای. دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او همغه ذات چې له اسمانه یو بو ورولي بیا د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول بیا ورڅخه شنه خیرازه کښتونه او ونې پیدا کړي بیا ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راویستلې او د خرما او له څانګو نه د میوو وږي شینګلې پیدا کړي چې له ډیر بار نیولو نه ښکته زانګي او د انګورو زیتون او انارو باغونه جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څیرمه ورته هم دي او بیا د هر یوې خصوصیات بیل هم دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي. په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې لپاره هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل په داسې حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بې پوهې او بې ادراکه د هغه لپاره زامن او لونې جوړې کړي په داسې حال کې چې هغه له هغو خبرو څخه پاک او ډېر لوړ دی چې دوی کوي. بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خو د اسمانونو او ځمکې هستونکی دی د هغه کوم زوی له کومه کېدای شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګری نشته. هغه هر څه پیدا کړی دي او هغه په هر څه پوهېدونکی دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. دا د الله ستاسو رب هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته د هر څه خالق نو له دې عمله تاسو د همغه بندګي وکړي او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. کتنې هغه نشي موندلای او هغه کتنې موندلای شي هغه ډیر زیات باریک بین او با خبره دی. جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وګورئ تاسو د رب له لوري نه د کتنې وړ روښنایي راغلي دي اوس چې څوک له بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان روند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي. زه پر تاسو باندې کوم پیردار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
دې ډول موږ خپل آیتونه بیا بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک به وایي تا له چا څخه زده کړه کړې ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اے محمد صلی الله علیه وسلم د هغه وحی پیروي کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستاد رب لوري نازله شوې ده ځکه چې له هغه رب نه پرته بل کوم خدای نشته او په دې مشرکانو پسې پل موه. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. کله الله خوښوي نو هغه په خپل داسې لار چاره برابر ولای شو چې دا خلک مشرکان شوي نه وای ته مونږ پر هغه باندې پیرادار نه ټاکلای او نه ته پر هغه باندې مسلط ساتونکې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اے مؤمنان دا خلق چې الله نه پرته څوک بلی هغوی ته کنځلې مکوي چیرته داسې ونشي چې دوی له شرک نه په نور الله وړاندې تک سره د ناپوهۍ له امله الله ته کنځلې وکړي. مونږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښایسته کړي دي بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې کوم ته کومه نښانه راشي نو موږ پر ایمان راوړو. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې نښانې خو له الله سره دي او تاسو څنګه وپوهول شئ چې نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ په هغه شان د دوی زړونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل په ایمان نو راوړی مونږ دوی د دوی په همدې سرکشي کې لالهند پریږدو. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. کوم پر دوی باندې پرختي هم نازل کړي وای او مړو له دوی سره خبرې کړي وای او د ټول نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغون کړي وای بیا هم دوی ایمان راوړونکي نو مګر دا چې د خدای هم دا غوښتنه وی چې هغوی دې ایمان راوړي او زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مونږ خو تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. که ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون
بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. موږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت زکه ورکوو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکي ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوري کړي چې هغوی کول غواړي. فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آیا زل الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټوم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لېږلی دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده. هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. او اے محمد صلی الله علیه وسلم کته د هغو خلکو د اکثریت په خلو کار وکړي چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي. هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګیرنو برابرونکي دي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهېږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو که تاسې د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خنو څه دلیل دی چې تاسې هغه څه ونه خورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیل تاسې ته درښودلی دی. زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي. ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پېژني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسې هم له ښکاره ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه. څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات ومومي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او کوم څاروي چې د الله د نوم په اخیستلو نوي ذبح کړی شوي د هغه غوښه مه خورئ. دا کار فسق دی. شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی له تاسې سره شخړه وکړي. خو که تاسې د هغوی اطاعت ومانه تاسې به په باوري توګه مشرکان یاست. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا
نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ورته ژوند وباخه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي د هغه چا په څیر کېدای شي چې په ترږمیو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او په همدې ډول موږ په هر سیمه کې د هغې غټ مجرمان بوخت کړي دي چې هلته د خپل مکر او ټګۍ جالو غوړوي. اصلا هغوی د خپل ټګۍ په لومه کې په خپله نښتي دي خو له هغوی سره د دې شعور نشته. إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. کله چې هغه ته کوم آیت راشي نو هغوی وایي مونږ به تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله مونږ ته هغه څه را نه کړی شي چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي. الله ډېر ښه پوهیږي چې چیرته خپله پیغمبري غوره کړي. هغه وخت نږدې دی چې د مجرمان د خپلو ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایۍ او سخت عذاب سره مخامخ شي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نو دا حقیقت دی چې اته چې الله د لارښودنې اراده وکړي د هغې سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي ګمراه کړي د هغې سینه تنګوي او داسې ساه بندیږي لکه چې د آسمان په لور پورته کیږي. په دې توګه الله له حق څخه د تېښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. په داسې حال کې چې دا لاره ستا د رب سمه لاره ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړای شوي دي چې نصیحت مني. هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړي ده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. په هغه ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې را ټول کړي په هغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې ای د پیریانو ډلې تاسو خو په انساني نوې باندې ښه لاس پاک کړ. له انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګري وو هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زمونږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس مونږ هغې نیټې ته را رسېدلي یو چې تا راته ټاکلې وه. الله به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسېږئ. له هغه نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي.
بشک استا رب د حکمت خاوند او عالم دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وګوره په دې ډول به مونږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې یو له بل سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځو کې سره دوستان وګرځو. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. په هغه وخت کې به الله له هغو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې اې د پیریانو او انسانانو ډلې آیا تاسو ته په خپل له همدا تاسو څخه هغه پیغمبران نو راغلي چې تاسو ته زما آیاتونه اورول او د دې ورځې له سرنوشت نه ویرولې؟ هغوی به وایي هو موږ د ځان پر خلاف په خپل شاهدي وایو. نن د دنیا ژوندانه دا خلک په غولونه کې اچولي دي، خو په هغه وخت کې به هغوی په خپل د ځان پر خلاف شاهدي وایي چې هغوی کافران. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا شاهدی به له هغو څخه د دې لپاره واخیستل شي چې دا ثابت شي چې ستا رب په ظلم سره د کلیو تباه کوونکی نو چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بې خبره. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. د هر چا درجه د هغه د کړو په تناسب ده او ستا رب د خلکو د کړو څخه به خبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ستا رب نیاز او د رحمت خاوند دی. که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او ستاسې په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښه وي، لکه څنګه چې تاسې د ځینو نورو خلکو له زوزات څخه راپورته کړي یاست. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. له تاسې سره چې د کوم شي وعده کېږي هغه رومرو راتلونکی دی او تاسې د خدای د عاجزولو وس نه لرئ، یعنی د خدای تقدیر ته تغییر نشئ ورکولی. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اے محمد وای چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوونکی اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم. ژر به درته څرګنده شي چې د چا عاقبت کیږي. بېشکه چې ظالمان نه بریالي کیږي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دی خلکو د الله لپاره په خپل د همغلو پیدا کړو کښتونو او څاروي څخه یو برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وای دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګیرلو شریکانو لپاره. نو کومه برخه چې د هغوی د انګیرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي، خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي. څنګه بدې فیصلې کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
او په همدې ډول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل خیسته کړي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه کړي نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې مونږ په هغو باندې خوړلو غواړو په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټی وړل حرام کړی شوي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړې ده ژر به الله دوی ته د دې دروغو جوړولو مجازات ورکړي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم او وای چې د دې څارویو په ګیډه کې دي دا په ځانګړي ډول زمونږ د نارینه‌و لپاره دي او زمونږ پر ښځو باندې حرام دي خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریک کېدای شي دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرونه خبر دی قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړي روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې میندونکو څخه نه وو هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دا همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخپورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز خوراکي مواد په لاس راځي د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې وي د هغو له پیداوارو نه وخورئ چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړئ چې کله یې فصل وریبئ او له حده تیری مکوئ چې الله له حده تیری کوونکي نه خوښوي ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټې وړلو کار اخیستل کېږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي او د شیطان په پله مه ځئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين دا اته نرو خدي دي دو د میګول نوینا او دو د وزول نوینا اے محمد صلی الله علیه وسلم
نو دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې رښتوني یاست من الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين او همدغه راز دوه د اوښ له نوې نه او دوه د غوایي له نوې نه دي پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ یا غوا په ګېډه کې وي ایا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حرام والي حکم درکړی و نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه کومه وحی چې ما ته راغلی ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون او کوم خلکو چې يهودیت غوړه کړ پر هغه باندې مونږ ټول نوکانو والا جناور حرام کړیو او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پښتیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې مونږ وایو بیخي رښتیا وایو فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اوس که هغوی تا دروغجنو ګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدی نشي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون دا مشرکان بس تاسې د دې خبرو په ځواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو به مونږ مشرکان شوي وو او نو به زمونږ پلار نیکه او نو به مونږ کوم شی حرام ګڼلی د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زمونږ د عذاب خوند وڅاک دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه مونږ ته وړاندې کړی شي
تاسو خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله سره دی. بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي. نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه ووایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ای محمد دوی ته وایه چې راشئ زه تاسو ته اورم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي. دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ، له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ، خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ، موږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغو ته به هم ورکړو. او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسو ته کړې ده. تاسو باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او دا چې د یتیم مال ته منږدې کیږي مګر په داسې توګه چې ډیره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړي. موږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټې ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوي په عدالت سره وکړي که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړئ. د دې خبرو ښوونه تاسو ته الله کړې ده په کار ده چې تاسو نصیحت ومنئ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي، تیت پرک به مو کړي. دا د هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې له انحراف څخه ځان وژغورئ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا موږ موسی ته کتاب ورکړی چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت او د دې لپاره بنی اسرائیل ته ورکړی شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي. وهذا
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب، نو تاسو د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ، لرې نه ده چې پر تاسو رحم وشي. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. تر څو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه پخوا دوه ډلو یعنی یهود او نصارا ته نازل شوی او موږ له هغو له لوستلو بې خبره وو. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. اوس تاسو دا پلمه هم نشي کولای چې که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به له هغو نه ښه هدایت موندونکي وو. تاسو ته ستاسو د رب له لوري نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی. اوس به له هغه چا نه بل غټ ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړوي. کوم کسان چې زموږ له آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. اوس خلک دې ته سترګې په لارې دي چې د هغوی مخې ته پرښتې راشي ودرېږي، یا ستا رب په خپله راشي یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي. په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې را څرګندې شي بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې ښه نو تاسې سترګې په لاره اوسئ، موږ هم انتظار باسو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړل او ډلې ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته. د هغو معامله الله ته سپارلې ده، همغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. څوک چې د الله حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره لاس چنده ثواب دی، او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی، او په چا باندې به ظلم ونه کړی شي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایا زما رب په یقیني توګه ماته سم لاره راښودلې ده، بیخي صحیح دین چې په هغه کې کوم کوږوالی نشته. د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کېدو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وای زما لمونځ زما د عبادت ټول مراسم زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره چې د هغه هیڅوک شریک نشته. د همغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سره ټیټونکی زه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وای آیا زل الله نه پرته کوم بل رب ولټوم په داسې حال کې چې همغه د هر څه رب دی. هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤل هغه په خپل دی. هیڅ پیټه پورته کوونکی د بل پیټه نه پورته کوي. بیا ستاسو ټول د خپل رب لوري ته ورګرځیدل. په هغه وخت کې به هغه ستاسو د شخړو حقیقت تاسو ته دروخي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما غزات چې هغه تاسو د ځمکې خلیفګانو ګرځولې او تاسو نه جینو ته د جینو نور په مقابل کې ډېر لوړې درجې درکړي ترڅو تاسو ته چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسو باندې ازمویښت وکړي. بشکستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی.